دا د ځان بساینې په دورشل کې هغه په لاس جوړ شوي حلبي صنعتونه دي چې د هیواد په صنعت، اقتصاد، پرمختګ او د سیالانو سره د سیال کېدو سبب کېدلی شي. که څه هم تیر کال د ژمي په موسم کې د بهرنیو وارداتو د زیاتوالي له امله مزار شریف ښار کې ځینو حلبي سازانو د بازار د ریکورډ خبره کړې وه، خو سږکال بیا وضعیت بدل شوی دی. د حلبي سازانو په خبره سږنی موسم د کار له اړخه د تیرو کلونو په پرتله ښه دی او وایي د کورنیو تولیداتو د ډیزاینونو په نوي کېدو سره د بهرنیو بخاریو بازار کمزوری شوی او خلک د کورنی تولید ملاتړ کوي. فصل زمستان که سرما میرسه سیزن کار ما دمی است، وقت بخاری میشه. الحمدلله نظر در سالهای پیش حال الحمدلله خیلی خوب است. وقتی که امارت اسلامی آمده امی واردات و چیزایی که از ترکیه بخاری های ترکیه می آمد بسیار گزاف بود، قیمتاش هر کدامش 20000 15000 روپیه بود. خوشبختانه که حال خود مردم افغانستان با امو دستایی که امو صنعتی که داشتن، امو ساخت و امو دیزاین حال تولید میکنیم، هم با کیفیت است، هم دبل است، هم یک چیز خوب و مناسب است. یک دانه حدود یک دانه بخاری ترکی ما جور میکنیم در حدود 2500 افغانی. که ترکیه را یک بخاریش هم موقع نمیخردن و بعد در سال دوم با وضع نشد. باتر که از اگر سوختشان زغالش مصرف زیاف است، دیگه دبل است، دیگه مردم رسیده نتونست. بعد ما ساخت ترکی جو کم از این 07 ساخت دبلش بلر ورست وای خوبتر است از که فعلا از که از ما زیاف میخره. له بلې خوا د مزار شریف اوسیدونکي حلبي سازي په خپلو نیکونو پورې تړلی صنعت بولي او وایي د کورني تولید ملاتړ یوازې اقتصادي ګټه نه لري بلکې د دې دود له ساتنې سره هم مرسته کوي. دا تقاضا ده چې د خپل وطن کوم شی چې جوړیږي دغه استفاده کا. کوم غازي بخاري چې دی ټول خطرناک دي، زیاتره خلک د شرګیان وژلي دي. نو د ټول نه د خېدي موږ نیکونه پلارونه دغه ټول د وطني شی استفاده د وطني بخاري استفاده کی. باید از چیزایی که در خود افغانستان ساخته میشه زیادتر از این استفاده شه. در مردم ما هم خوب است، در اقتصاد ما هم خوب است، دیگه کشور ما هم پیشرفت میکنه. خارج مال خارج دمو افغانستان و به درد نمیخوره. بل لور ته د بلخ صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي د سوداګرۍ ترڅنګ صنعتي برخې ته هم ځانګړې پاملرنه کوي او په وینا یې هڅه کوي چې د بلخ حلبي سازانو ته له هیواده بهر د صادراتو زمینه برابره کړي. اسلامي امارت د حلبي سازي او لاسي صنایعو سکتور د ملي اقتصاد، کاري فرصتونو او د افغاني صنعت د پیاوړتیا مهمه برخه ګڼي. د همدې ارزښت له مخې د صنعت او سوداګرۍ ریاست د دې سکتور د ودې ملاتړ او منظم پرمختګ لپاره لازمي اسانتیاوې برابروي. د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي، د مسلکي روزنې زمینه مساعدوي او د بازار موندنې په برخه کې همکاري کوي ترڅو د ملي صنایع پیاوړی، دوامدار او د خلکو د اقتصادي ځان بساینې لامل وګرځي. په بلخ کې د کسبګرو اتحادیې د معلوماتو له مخې د مهال مزار شریف ښار کې د حلبي سازۍ شاوخوا 1500 دوکانونه او ورکشاپونه فعالیت کوي چې سلګونه کسان پکې په کار بوخت دي.